ملګرو په نن ویډیو کې د علامه اقبال او د خوشحال خان بابا یو څو اشعار د سره شیر کوم چې علامه اقبال د خوشحال خان بابا نه کاپی کړي دي. نو راځئ واورئ. خوشحال بابا فرمایي وی د خوشحال سلام په هغه شازلمو دی کمندونه چې د ستورو په اسمان دی. او علامه اقبال وی محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. او بل خوشحال خان بابا وی زه هغه شهباز شه چې زه په سر درووي نه لکه د کلی کارغه ګرځه غم د نس کا. او علامه اقبال نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. بل خوشحال خان بابا فرمائی وی و اغیار تلک کانے مم و یار تا پسخته او پنرمه کې هغه زیم. او اقبال وی هو حل کئی یارات و بریشم کی طرح نرم رزمی حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. خوشحال خان بابا بل فرمائی وی د شهباز او د انکا برابر ندی مج او ماش ایک الووزی پا وزرو. او اقبال وی پرواز ہے دونوں کا اسی ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. بل خوشحال خان بابا فرمائی وی دا سڑے چه فرشته دے هم شیطان دے هر سڑے د خپل عمل وته نگران شي. او وی که جنت لره سوک بیایی که دوزخ لا بل نوینم په منس کی خپل اعمال دی. اور علامہ اقبال فرمائی وی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اور خوشحال خان بابا بل فرمائی وی لبوتان امیدواری پخپل خدای نا امیدا لگو خایت ماتا نور صد کافری. اقبال وی بتوں سے تجھ کو امیدے خدا سے نا امیدی مجھے بتاؤ تو صحیح اور کافری کیا ہے. او بل علامہ اقبال د رحمان بابا د یو شعر مفهوم په خپل شاعرۍ کې بیانوي. د رحمان بابا شعر دی وی ځان ژوندې په ځمکه خښ کړه لکه تخم که لویي غواړې د خاورو په مقام شه. اور علامہ اقبال مٹاؤ اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے.